په دنیا کې چې چاته دا خوش خبری ملاوي شي چې ته جنتی یې په دا نه غټ اعزاز نشته. دا په ټول نه غټ اعزاز دی د سړي د پوره. مسند احمد کې حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه دا روایت دی. دا خبره بیانوي چې میش د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې نوست وي. بیا په دغه وخت کې نبی علیه الصلاه والسلام دا خبره بیان کړله یا چې کسې وسو یو جنتی سړی روشي یا چې میش کسې چې یو د انصار نه یو انصاری صحابي وو دا روغای د او دوسه د واجب نه د ژیر نه د سوس کې کوړتل ودل او د پکیر نوس کې چاپل وي یا بوټی نه وي دا روغای د نبی علیه الصلاه والسلام په دغه مجلس کې شونست سببونه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره بیان کړه چې میش کسي چې بیا هغه صحابي دی هغه روغای په یغه کیفیت باندې په یغه شکل باندې بیا شونست په درم عرض باندې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کس یو جنتی سړی ورشي بیا هغه انصاری صحابي روغای او د میش مجلس کې شونست په یغه کیفیت باندې په یغه شکل باندې بهرل چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف یوړ بیا یو صحابي دی عبد الله بن عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه دا فرمایي چې کله دغه بل انصاری صحابي مختراونو بیا زه څه تفسیرونو ما د مو مقصد دا و چې زه د دنه د دغه اعمال پښتنه وکم چې کیم دای چار کو کیم عبادت کو چې د یغ عبادت په وجه باندې الله تعالی دا غټ مقام ورکړی دی چې زه هغه اعمال شریک متوه الله تعالی دا مقام راس دا چې زب سره ونی ما چې کله ملاقات ورسره وشم ورته ول چې د مو خو د کور داس مسائل دي نو زه غواړم چې دوی درش په د کور کې وک متول ماستیا راس کیدغه انصاری صحابي ورته چې بالکل صحیح دو چې کله کور ته لورل په دغه وخت کې حضرت عبد الله بن عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه ادا کس چې دغه انصاری صحابي معمولات تشایي دا کیما چار کو کیم عبادت کو یا چې زکه دا درش په زکه چې کله ها د شپې د خوب نرچګیږي د په دابل سر باندې خپل اورخ بدلوي بیا په دغه وخت کې د الله تعالی ذکر کو د الله تعالی تسبیح بیانوي د الله تعالی حمد بیانوي بل هیڅ شر نه کو بس چې کله ها دایر چګیږي په دابل طرف نو وړي د الله تعالی ذکر کو د الله تعالی حمد او تسبیح بیانوي یا چې کله د مو د صحابي چې کی مو انصاری صحابي دغه د قیام الليل د شپې د چګاولې معمولی هدا خاص نه وي چې کله مو ولده چې د خو عملینا عمل چې کیم د جوت کم دی به څنګه الله تعالی دمر غټ مقام ورک یا چې مو را دا وکړه چې زه د صحابینه پښتنه کما چې الله تعالی ته د مقام څنګه درکې ته خدا عمل ډیر کم دی بیا الله تعالی ته د مقام درکړی دی مو د صحابینه پښتنه وکړه چې زه دا درش په متو کړه تیر کړل د مو د کور د خاص پریشانی نه و خو د مو مقصد دا و چې د تو معمولات وکس چې الله تعالی ته د مقام څنګه درکړل ځکه چې میش د درې ورځې د نبی علیه الصلاه والسلام په مجلس کې نوستوي او درې ورځې درې ور نبی علیه الصلاه والسلام فرمایل چې کسې چې وسلا جنتی روشي جنتی سره روشي میش کسې چې درې ور تر وغلې نو الله تعالی په تو باندې خوش خبری کړی دو خو د تو عمل خو کم دی دا ورته چې باس نه مو دا عمل د کیم تو ول نور د مو زیاتای عمل نشته په دغه کې دا صحابي چک شزنه عبد الله بن عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه راون شو د انصاری صحابي جاب سو کو بیا وغشت او ورته ویل چې اخو دا خو هغه عمل د چې تو پسترګې بندول خو د مو یو بل داسې عمل د چې پسترګې بند نشیل دا ورته چې کیم عمل دی دا ورته چې زه په زړه کې د چا په باره کې د یو مسلمان ورور په باره کې حسد کله نه سوت کینه نور سره لاره بغض نور سره سوتما بیا په دغه کې دغه عبد الله بن عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه ورته ولل چې دا د تو امتیازي خو بيدو چې الله تعالی په دغه واجب باندې ته دمر غټ مقام درکړی نو د صحابي ته دمر غټ مقام په تشي ملاوش په دا چې د چا په باره کې حسد کینه بغض د کله هم سوتي نو کچیرته میشتو سه داس زون جوړ کی الله تعالی ان شاء الله په میشتو باندې داس د انعامات وارینه کو الله تعالی د میشتو ټول د ګناه نه وسوتي او الله تعالی د میشتو د صحابه کرام په نقش قدم باندې راون کو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.